د غرونو زوی. د زړورتیا ژمنه. په پخوانیو وختونو کې د لوړو غرونو تر سیوري لاندې یو کلی و چې سپین غر کلی نومیده. د دې کلي خلک مینه لرونکي خو بېوسه ول. د دوی ژوند د غرونو د اوبو او د حاصلاتو او څارویو پورې تړلی. په همدې کلي کې یو هلک زیږېدلی و چې نوم یې رحمت و. د ده مور زرغونه نومیده. یوه زړوره ښځه وه. یوه چې د میړه له مړینې وروسته یې رحمت په خپلو ستړو لاسونو باندې لوی کړ. رحمت له ماشومتوبه هوښیار، مهربانه او زړور و. ده به هره ورځ له خپلې مور سره د اوبو په راوړلو، د پسونو په څارلو او د خاورې کرلو کې مرسته کوله. خو د سپین غر په بلې غاړه کې یو ظالم خان اوسېده. دا خان د ټولو کلیوالو څخه مالیه یا باج اخیسته. حتی د بېوزلو له خولې به یې هغه وروستۍ ګوله هم ویستله. یو ماښام خان خپلو ساتونکو ته وویل دا کلی ډیر حاصل ورکوي خو خلک یې رانه پټوي. سبا د دوی ټول غنم او ځینې واخلئ. رحمت چې دا خبره واورېده زړه یې ولړزېد. خو د مور سترګو ته یې وکتل او ویې ویل مورې زه به نور دا ظلم ونه زغمم که ژوند مې هم پرې لاړ شي. دا کلی به ازادوم. زرغونې له بیرې وویل زویه خان زورور دی، سرتیري لري او ته یوازې یې. رحمت مسک شو او ویې ویل مورې غرونه هم یوازې ښکاري خو د باد په وړاندې نه تسلیمیږي. هماغه شپه رحمت د کلي ځوانان راټول کړل. هغوی د لرګیو له ټوټو، زړو وسلو او ډبرو نه یوه کوچنۍ ډله جوړه کړه. د دې ډلې نوم یې کېښود د سپین غر زامن. رحمت هغوی ته وویل موږ به د ظلم په وړاندې ودرېږو خو زموږ وسلې زړونه دي، یعنې زموږ زړونه داسې دي نه توره، یعنې موږ باید یو موټی اتفاق او اتحاد ولرو. په سبا سهار کله چې لمر لا نه و راختلی، رحمت له خپلو ملګرو سره د کلي په سر کې ولاړ و. د باد غږ د غرونو په منځ کې خپور او د چرګانو اوازونه ول. رحمت خپلو ملګرو ته وویل نن به خان راځي. که موږ یو موټی شو نو غر هم زموږ شاته دی. کله چې د خان سپین آس د کلي په څنډه کې راښکاره شو، د ده شاوخوا وسلوال ولاړ ول. دوی د هغه غریبو خلکو د کورونو څخه غنم او زی راټولولې. ښځو چغې وهلې، ماشومانو ژړل. رحمت نور ونه شو زغملی. هغه د یوې زړې ونې له شا راووت او چغه یې کړه خان دا د غریبانو مال دی، نور به یې څوک رانه یونسي. خان وخندل او ویې ویل هلکه ته د چا زوی یې چې دومره جرأت لرې؟ رحمت ځواب ورکړ زه د غرونو زوی یم، د هغه چا زوی چې د زورواکۍ په وړاندې زړورتیا زیږوي. خان لاس وښوراوه او سرتیرو ته یې وویل ونیسئ دا هلک. خو رحمت ته وړاندې چمتو د ده ملګرو له غونډۍ نه ډبرې راوغورځولې چې د ده سرتیري سره ګډوډ شول. رحمت ورغی او د خان آس یې تر پړې ونیوه او خان یې راکش کړ چې لاندې راولوېده او د هغه په غاړه باندې یې توره کېښوده. رحمت ورته وویل زه کولی شم چې تا اوس ووژنم، خو نه زه داسې نشم کولی ځکه بیا به زه هم ظالم شم. زه به تا وبخم چې انسان شي. خان حیران شو. د ده سترګې له شرمه ټیټې شوې. هغه ورو ورو پورته شو او ویې ویل هلکه ته رښتیا هم د غر زوی یې، ما له تا زړورتیا زده کړه. هغه له خپلو سرتیرو وغوښتل راځئ چې کلی پرېږدو او د رحمت نه یې هم بخښنه وغوښته. له هغې ورځې وروسته سپین غر کلی د آرام او مینې ځای شو. رحمت او د ده مور زرغونه د خلکو مشران شول او د کلي نوم د وطن په هر ګوټ کې د زړورتیا نښه شو. اوس کله چې رحمت مشر سو پوهېده چې د ازادۍ ساتل د هغې ترلاسه کولو نه هم سخت کار دی. ده به هره ورځ خلکو ته ویل که موږ پوهه ونه لرو بیرته به ظلم راشي. رڼا یوازې له تورو نه راځي بلکې له علمه راځي. رحمت پریکړه وکړه چې په کلي کې ښوونځي جوړ کړي. د خلک ډیر حیران شول ځکه هلته هیڅوک هم نه پوهېدل چې لوستل څه دي. یوه بوډا سړي وپوښتل زویه موږ ته به غنم دا کتاب لوستلو باندې راکړي؟ رحمت مسک شو او ویې ویل هو کتاب هم غنم درکوي، خو دا غنم په زړونو کې کري. د هغه حاصل ازادي ده نه لوږه. هغه له ځوانانو سره یو کوچنی خټین کور جوړ کړ. د مدرسې لپاره یې له ښار نه یو زړور استاد راوغوښت. رحمت په خپله له استاد سره د لوست پیل وکړ. د ده د مور سترګې هره ورځ له خوښۍ ډکې وې. یوه ورځ خان بیا کلي ته راغی خو دا ځل په بله بڼه. ده له رحمت نه وغوښتل چې زوی یې په ښوونځي کې
شامل کړي. رحمت مسک شو او وی ویل ښه راغلی خان صاحب، که تا خپل زوی علم ته پرېښود نو دا به ستا تر ټولو لویه بښنه وي. له هغې وروسته د سپین غر له کلي نور کلیوال هم علم ته وهڅېدل. هلکان او نجونو دواړو لوستل پیل کړل. کلونه تېر شول. رحمت زوړ شو خو د ده نوم د غرونو د بادونو په څېر پاتې شو. هر کله چې ماشومان ښوونځي ته تلل د ښوونځي په دروازه یې لیکلي وو دلته د غرونو زوی درس وایي، د رڼا زوی. کلونه تېر شول. د سپین غر کلي په منځ کې اوس یو ښایسته ښوونځی، یو کوچنی بازار او یو شین جومات ودانو. خلک خوشحاله وو او د رحمت نوم یې د دعا په خوله یاداوه. رحمت اوس یو سپینږیری سړی و. هر سهار به د ښوونځي مخې ته کېناست. ماشومان به یې لیدل چې کتابونه یې په لاس کې نیولي وو. ته به مسک شو او وبه یې ویل زه اوس پوهېږم چې رڼا یوازې له لمرو نه راځي، له ذهنونو هم راځي. یوه ورځ رحمت خپل نږدې شاګرد فرید راوغوښت. ده ورته وویل زویه، ما د ظلم پر وړاندې توره پورته کړه، خو ته باید د ناپوهۍ پر وړاندې قلم پورته کړې. غرونه تل پاتې دي خو زړونه باید رڼا وساتي. فرید ځوان، زړور او هوښیار هلک و. هغه د رحمت خبرې په زړه کې کېښودې. کله چې رحمت د بوډاتوب له امله بستر شو ټول کلی د ده پر سر راټول شو. ده ورو ورو وویل زه به لاړ شم خو دا غرونه زما د غږ اوازونه ساتي. که کله تور تم راشي د رڼا لاره مه هېروئ. فرید د ده له وصیت سره سم د سپین غر ښوونځی پراخ کړ. هغه د نورو کلیو ماشومان هم راوستل او د لوست دروازې یې ورته پرانیستې. د وخت په تېرېدو د رحمت نوم د علم، زړورتیا او انصاف نښه شو. هر کله چې ماشومان کتاب پرانیزي رحمت بیا زیږیږي، په هر زړه، په هر غر او په هر نسل کې. د رحمت، فرید او ثنا د زړورتیا کیسه د ښارونو تر کوڅو ورسېدل. ثنا یو بل تکړه شاګرد و. خلک حیران شول چې څنګه له یو غریب کلي نه د علم دومره مشعل پورته شو. ثنا ته د نورو هیوادونو له ښوونځیو بلنې راتلې. هغه د غرونو د خاورې یوه کوچنۍ مټه یعنې یو کوچنۍ برخه په یوې سپینې کڅوړه کې واچول او ویې ویل دا زموږ د ایمان برخه ده. زه به دا له ځان سره وړم چې هر ځای ته د رڼا پیغام رسوم. د رڼا کور ثنا د څو نورو شاګردانو سره یو ځای د غرونو له بلې غاړې کلیو ته سفرونه پیل کړل. هلته یې د نالوستو ماشومانو لپاره وړې ټولګۍ جوړې کړې. کتابونه یې وویشل او خلکو ته یې د رحمت او فرید کیسې بیانولې. د ښار سفر کله چې ثنا د ښار سفر پیل کړ له نوو چیلنجونو سره مخ شو، خو د رحمت، فرید او زرغونې زړورتیا یې دا قوي کړ. هغې د ښځو لپاره ځانګړی ښوونځی جوړ کړ او د رڼا کور شاګردانو ته یې د علم او مینې پیغام ورسو. د رڼا کور مطلب یعنی د دغه پروګرام په مخ باندې وړه د رڼا کور چې خلکو ته علم ورسوي. کله چې دی د ښار یوې نړیوالې غونډې ته لاړ د ثنا، هلته د رحمت د کیسې یادونه یې وکړه او ویې ښوده چې علم او انصاف د انسان رښتینی ځواک دی. د ښار خلکو د رڼا کور یعنی دغه کم پروګرام چې د پیل کړی و د دغه ملاتړ پیل کړ او د رحمت د زړورتیا کیسه د ټول هیواد د نصاب برخه شوه. ثنا د نورو هیوادونو ښوونځیو ته سفر وکړ. هلته یې وړې ټولګۍ جوړې کړې او د رحمت، فرید او ثنا کیسه یې خلکو ته ورسول. د رڼا کور چې کوم پروګرام و نو د دغه پروګرام نوم د ښوونې نړیوال سمبول شو او شاګردانو ته یې وښودل چې د غرونو زړونه د رڼا لارښود شول.